مؤمنانو لتاسې نه د مخکنیو اهل کتابو کوم خلکو چې ستاسې دین د ټوکو او ساعتیرۍ مورد ګرځولی دی هغوی او نور کافران خپل دوستان او ملګري مه نیسئ له الله نه وویرېږئ که مؤمنان یاست کله چې تاسې د لمانځه لپاره ندا کوئ نو هغوی ورپورې ملنډې وهي او لوبې ورسره کوي د دې دلیل دا دی چې هغوی پوهه نه لري دوی ته ووایه ای اهل کتابو تاسې چې په کومه خبره له موږ سره وران یاست هغه له دې پرته نور څه دي چې موږ پر الله او د دین په هغه ښوونه ایمان راوړی دی چې موږ ته نازله شوې ده او له موږ نه مخکې هم نازله شوې وه او له تاسې نه زیاتره خلک فاسقان دي بیا ووایه آیا زه هغه خلک دروغ یم چې د هغو عاقبت د خدای په وړاندې د فاسقانو له عاقبت څخه هم ډیر بد دی هغه کسان چې الله ورباندې لعنت کړی او غضب ورباندې نازل کړی چې له هغو څخه بیزوګان او خوګان جوړ شول چې هغوی د غیر الله د قانون اطاعت وکړ د هغو درجه لا ډیره زیاته بده ده او هغوی له سواء السبیل یعنی سمې لارې څخه ډیر زیات منحرف شوي دي کله چې دوی تاسې ته راځي نو وایي چې موږ ایمان راوړی حال دا دی چې د کفر سره راغلي وو او له کفر سره بیرته لاړل او الله ښه پوهیږي چې څه دوی په زړونو کې پټ کړي دي ته ګورې چې له هغو څخه زیاتره خلک د ګناه ظلم او زیاتي په چارو کې په منډو تړو اوړي راوړي او حرام مال خوري ډېر ناوړه حرکتونه دي چې دوی یې کوي ولې د دوی علما او روحانیون په ګناه باندې دوی له ژبې خوځولو او د حرامو له خوړلو څخه نه منع کوي په باوري توګه د ژوند ډېره بده کارنامه ده چې هغوی تیاروي یهودیان وایي د الله لاس تړل شوی دی وتړل شول د دوی لاسونه او پر دوی باندې لعنت ووري د دې بې ځایه ناوړه وینا په اساس چې دوی کوي د الله لاسونه آزاد دي څنګه چې خوښه شي لګښت کوي حقیقت دا دی کوم کلام چې ستا د رب له لوري پر تا نازل شوی دی هغه برعکس له هغو څخه د زیاترو خلکو د سرکشۍ او باطل پرستۍ د زیاتوالي موجب ګرځېدلی دی او د دې په بدله کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې عداوت او دښمني اچولې ده کله چې دوی د جنگ اور په لمبو راولي الله هغه مړ کړي دوی په ځمکه کې د فساد خورولو هڅه کوي خو الله فساد راوړونکي هیڅکله نه خوښوي که د دې سرغړونې په ځای دغو اهل کتابو ایمان راوړی وای او له خدایه د ویرېدو کړنداره یې غوره کړې وای نو موږ به د دوی بدۍ ورڅخه ایسته کړې وې او دوی به مو له نعمتونو څخه پر معمورو جنتونو ته ننویستلي وای کاش کې دوی تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قایم کړي وای چې د دوی د رب له لوري دوی ته لیږل شوي وو که داسې کړي وای نو د دوی لپاره به له پاسه روزي ورېدله او له لاندې به راخوټېدله که څه هم چې په دوی کې ځینې خلک په سمه لاره تلونکي هم شته خو د دوی زیاتره ډېر بدعمله دي ای پیغمبره څه چې ستا د رب له لوري پر تا نازل کړی شوي دي هغه خلکو ته ورسوه که داسې دې ونه کړل نو د هغه د پیغمبرۍ حق دې ادا نه کړ الله د خلکو له شر څخه ستا ژغورونکی دی باور ولره چې هغه به هیڅکله ستا په مقابله کې کافرانو ته د بري لاره ونه ښیي په صراحت سره ووایه چې ای اهل کتابو تاسې هیڅکله کوم اساس نه لرئ تر څو پورې چې تورات انجیل او هغه نور کتابونه نافذ نه کړئ چې ستاسې د رب له لوري نازل کړی شوي دي دا فرمان و چې پر تا نازل کړی شوی دی ارومرو له هغو نه د زیاترو سرغړونه او انکار زیات کړي خو د کافرانو په حال باندې څه افسوس مه کوه مسلمان وي که یهودي صابي وي او که عیسایي هر څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او نیک عمل وکړي بېشکه چې نه د هغه لپاره د څه ویرې ځای شته او نه د خفګان موږ له بني اسرائیلو څخه کلکه وعده اخیستې او هغو ته مو ډېر پیغمبران لیږلي خو هر کله چې کوم پیغمبر هغو ته د هغو د نفسي غوښتنو په خلاف څه شی راوړی دی نو چاته یې د دروغو نسبتونه کړي او څوک یې وژلي او له ځانه سره یې دا انګېرلې ده چې څه فتنه راولاړه نه شي له دې امله ړانده کاڼه شول بیا الله هغو ته بښنه وکړه خو له هغو څخه زیاتره کسان لا زیات ړانده کاڼه شول الله د هغو دا ټول حرکتونه ګوري هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې هغوی وویل چې همدا مسیح بن مریم الله دی په داسې حال کې چې مسیح علیه السلام ویلي و چې ای بني اسرائیلو د الله بندګي وکړئ چې هغه هم زما رب دی او هم ستاسې
چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه الله پر هغه جنت حرام کړی او د هغه استوګنځی دوزخ دی او د داسې ظالمانو هیڅ مرستندویان نشته. هغه خلک په یقیني توګه کافر شول چې وی ویل الله په دریو کې یو دی، په داسې حال کې چې له یو خدایه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. که دا خلک له خپلو دغو ویناو څخه منع نشي نو له هغوی څخه چې هر څوک کافر شوي دي هغوی ته به دردناک عذاب ورکړی شي. نو آیا دوی الله ته توبه نه باسي او له هغه نه بخښنه نه غواړي؟ الله ډیر بخښونکی او رحم کوونکی دی. مسیح بن مریم علیه السلام له یو پیغمبر نه پرته نور څه نه و. له هغه نه مخکې هم نور زیات پیغمبران تیر شوي دي. د هغه مور یوه رښتیا پاله ښځه وه او هغوی دواړو خواړه خوړل. ګوره مونږ په څه شان د هغوی په وړاندې د حقیقت نښانې څرګندې کړي دي. بیا وګوره دوی کوم لوري ته اړول کیږي. دوی ته ووایه آیا تاسې له الله نه پرته د داسې شي بندګي کوئ چې نه تاسې ته د ضرر رسولو واک وس لري او نه د ګټې؟ په داسې حال کې چې د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی خو یوازې الله دی. ووایه ای اهل کتابو، په خپل دین کې افراط مه کوئ او د هغو خلکو د افکارو پیروي مه کوئ چې له تاسې نه مخکې په خپله هم ګمراه شول او ډیر نور یې هم بې لارې کړل او له سواء السبیل یعنې سمې لارې نه واوښتل. له بني اسرائیلو څخه چې کومو خلکو د کفر لاره غوره کړه پر هغوی باندې د داود او عیسی ابن مریم په ژبه لعنت وویل شو، ځکه چې هغوی سرکشه شوي وو او له حده په تیرې کولو یې لاس پورې کړی. هغوی د بدو چارو له سرته رسولو څخه یو د بل منع کول پریښي وو. ناوړه کړنلاره وه چې هغوی غوره کړه. نن ته له هغوی څخه زیاتره داسې خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کفارو ملاتړ او ملګرتیا کوي. په یقیني توګه ډیر بد عاقبت دی چې د هغوی نفسونو د هغوی لپاره تیار کړی دی. الله پر هغوی په غضب شوی دی او هغوی په همیشني عذاب کې اوسیدونکي دي. که په رښتیا سره دا خلک د الله پیغمبر او هغه څه منونکي وایي چې پر پیغمبر باندې نازل شوي وو نو هیڅکله به یې د مؤمنانو په مقابله کې کافران خپل دوستان نه نیول، مګر له هغوی څخه خو زیاتره خلک د خدای له اطاعت نه وتلي دي. ته به د مؤمنانو په دښمنۍ کې تر ټولو زیات سخت یهودیان او مشرکان ومومي او د مؤمنانو لپاره به په دوستۍ کې ډیر نږدې هغه خلک ومومي چې هغوی ویلي وو چې موږ نصارا یو. دا له دې امله چې په هغوی کې عبادت کوونکي عالمان او تاریکو دنیا فقیران موندل کیږي او په هغوی کې نفسي غرور نشته.